د میدان وردګ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري په مرکز میدان ښار کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره یو معیاري روزنتون پرانیستل شو چې سلګونه بې سرپرسته ماشومانو ته به پکې د زده کړو زمینه برابره شي. په یاد روزنتون کې به هغه بې سرپرسته ماشومان زده کړې کوي چې د کورنیو سرپرستان یې په تیرو جګړو کې له لاسه ورکړي دي. دغه نننی کوم به افتتاح چې د مرکزي روزنتون د میدان وردګ ولایت کار او ټولنیزو چارو ریاست په سرپرستی کې په افتتاح شول او جوړ شول. په دې کې تقریبا موږ ته سهم 2.5 کسان راکړل شوي دي چې په هغې کې 100 نجونې دي او 1.5 وړکي دي. خو د اوس لپاره فی الحال اول قدم کې د موږ لپاره د 100 کسانو سهمیه راکړل شوې ده چې اوس افتتاح د 100 کسانو لپاره وشوله چې دوی ته به موږ انشاءالله زده کړې ورکوو او هلته د دوی شوی باته ټول خدمات به انشاءالله موږ ورته وړاندې کوو د 100 کسانو لپاره. نه د مختلفو ولسوالیو نه دلته راوړل شوي د میدان وردګ ولایت تقریبا د ټولو ولسوالیو وښیه چې په دې کې کسان شته دي د چک، د امیرداد، جغتو، سیدآباد، مرکز، نرخ او همدغه رقم جلیز د ټولو ولسوالیو ماشومان په دې کې شته دي. د دوی لپاره الحمدلله ټول ترتیبات نیول شوي دي. موږ د دوی لپاره ډاکټر لرو، هلته موږ د دوی لپاره رخشوی لرو چې د دوی جامې صفا کا، د دوی لپاره موږ نایي لرو چې هلته دوی د سر اصلاح وکوي. همدغه رقم موږ د شپې د طرفه دوی ته کسان لرو، منتظمې لیلیه ورته لرو. همدغه رقم د ورځې طرفه موږ د دوی ته شبکار او روزکار لرو. د ټولو خدمات دوی ته وړاندې کېږي. دوی به انشاءالله هر څه خدمت کېږي او هلته موږ هر څه ورته مهیا کړي دي، تجهیزات او د هغوی لپاره وسایل هر څه مهیا دي او برابر دي. انشاءالله موږ د دوی لپاره ټول خدمات وړاندې کوو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین هم د یاد روزنتون له مسؤلینو او د ولایت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي او ډاډ یې ورکړ چې په هره برخه کې زموږ وزارت ورسره همکار دی. ورونو زموږ له ټولو دا هیله ده چې د دوی په روزنه کې، د دوی په پالنه کې پوره همکاري وکړي او همدارنګه موږ د روزنتون د رئیس صاحب او استادانو څخه دا هیله کوو او د میدان وردګ ولایت د مشرتابونه، د والي صاحب نه، همدارنګه د معاون صاحب د والي نه هم د موږ دا هیله ده چې په دې پالنه او پرورش د دې یتیمانو کې پوره همکاري وکړي او هر څه ضرورت چې و د دوی موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازې به د دوی په مخ خلاصي او همیشه به راځو، د دوی پوښتنه به کوو او دا په موږ باندې حق لري. دا د موږ ټولو د هغو چارواکو هغه که په ولایت کې که په وزارت کې په ټولو د امارت له مشرتابونه رانیولې او تر یو لاندې ماموره پورې دا ټولو دا مکلفیت ته او دا حق لري چې د دې یتیمانو پرورش وکړو او د دوی مشکل ورحل کړو. او دوی ته زه بیا تکرارا وایم چې هیڅ کله د دوی ځانونه داسې نه بولي چې موږ یتیمان یو، موږ سرپرست نه لرو، موږ مشران ورونه نه لرو یا موږ پلرونه نه لرو. موږ همیشه انشاءالله تعالی د دوی په څنګ کې ولاړ یو او موږ انشاءالله د ولایت مقام په هر قسم پالنه د دوی کې، په هر قسم کومک د دوی کې انشاءالله شپه ورځ ورته حاضر یو چې د دوی موږ پالنه وکړو او خدمت یې وکړو. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته ټولو ته توفیق راکړي چې دغسې بې مجبورو ماشومانو سره موږ هر قسم همکاري وکړو. د یادونې ده چې میدان وردګ ولایت کې د لومړي ځل لپاره د بې سرپرسته ماشومانو د زده کړو لپاره داسې روزنتون جوړیږي.